نن در سره یوه ډیره افسوسناکه واقعه شریکوم چې دغه واقعه چې په پنجاب کې مخې ته راغلې ده چې د 15 کلن قاري چې د کلي یو 3 کلنې ماشومې سره یې دغه ناروا کار کړی دی او هغه قاري پولیسو هم گرفتار کړی دی. نن در سره دغه ټول واقعه شریکوم. ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ او کوم ملګري چې زموږ په چینل کې نوي دي او زموږ چینل یې نوي سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلې نشان ووهئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه درورسي. سلامونه دوستانو، داسې ډېرې واقعګانې چې په پنجاب کې مخې ته راځي چې هر کله پکې د ماشومانو سره دغه ناروا کارونه کیږي. خو نن چې کومه واقعه در سره شریک نو دا د یو درنده نما قاري چې عمر یې 15 کاله دی او د قرآن حفظ کوي چې د یوې 3 کلنې ماشومې سره یې زیاتې کړې دی او یو ځل نه 3 ځله یې ورسره دغه ناروا عمل کړی دی. مور یې په تانه کې راپور درج کړی دی او دغه هلک پولیسو گرفتاره کړی دی. مور یې میډیا ته په خپل بیان کې ویلي دي چې زه په پردي کور کې نوکري کوم چې 2 مې لورګانې دي او خاوند مې طلاق را کړی دی، نو زه له د 3 کالو نه دلته اوسېږم. نو د دغې نوکرۍ نه یې ماته هم جواب را کړی. حسن نومې هلک چې په مدرسه کې د قرآن حفظ کوي، د ماشومې مور یې وایي چې د حسن مور زه راوغوښتم، نو زه چې هلته کېناستم نو ماته یې په ګلاس کې څه اچولي وو او هغه چې ما وڅښل نو زه په ځان پوهه نه شوم او ماشومه یې د ځان سره بوتلې وه او دغه غلط کار یې ورسره کړی و. چې کله بیرته راغله نو ماته یې وویل چې امي زما دغه ځای خوږېږي او حسن له سره دغسې غلط کار کړی دی چې په اشاره سره یې زه پوه کړم. نو چې کله ما وکتل نو دغه ناروا کار یې ورسره کړی و چې د کلي خلکو په مدد سره ما ماشومه هسپتال ته ورسوله او اوس هم په هسپتال کې داخله ده. خو ملزم پولیسو گرفتاره کړی دی او مور یې د حکومت نه غوښتنه کوي چې ملزم ته د سخته سزا ورکړی شي. نو دوستانو، هیڅکله هم په چا ادوار کول نه دي پکار، ځکه چې په معاشره کې دغه ناسور عام شوی دی او د ماشومانو جنکو ماشومانو هلکانو سره دغه ناروا کارونه کوي. نو دوستانو، د خپلو بچو خیال په خپله ساتل پکار دي او حکومت ته پکار دي چې داسې کسانو ته سخته سزا ورکړي. دا د نن ورځ خبر چې در سره مو شریک کړو. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو لایک شیر کړئ، چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. مننه کوم چې ویډیو مو را سره تر اخره پورې وکتله او د بلې ویډیو پورې د الله په امان.